ننے زمونږ سبق سورة البقرہ دویم سفارہ آیت نمبر 178 خوانوالی 182 آیات پورے دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل مقرر کړی شوی دی پتا سو باندې قانون د قصاص په باره د وجل شو کې. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. انک اصیل په بدله د اصیل کی او انک غلام په بدله د غلام کی وی او انک خزا په بدله د خزا کی وی. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف. نو څوک چې ماپیو کړی شو دتا د طرفا ضرور د دنا د وارث د مقتول نه شیء د سشي فاتباع بالمعروف نو تابعداري کول دي د وارث د مقتول بالمعروف په ښې طریقه باندې. واداء الیه باحسان او ادا کول دي د دیت دتا په ښې طریقه باندې. ذلک تخفیف من ربکم ورحمه دا اسانتیا دا د طرفا د رب ستاسو نه او مهربانی ده. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. پس چا چې زیاتی وکړو پس د دینا نو دلره د عذاب دردناک. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. او استاز د پارا په بدل اغستو کې ژوند خوشالای دی ای خاوندانو د عقل. لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ځان بچ کئ خلاف د الله نه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت مقرر شوی دی پتاسو باندې کله چې حاضر شي یو تن ستاسو ته علامات د مرګ. ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف. کپری خودیوی مال وصیت کول د پار د مور او پلار او د خپلوانو والاقربین او د خپلوانو بالمعروف په ښې طریقې باندې په قانوني شرعي باندې. حقا علی المتقین دا لازم دی په پرهیزګارانو باندې. فمن بدله بعد ما سمعه نو چا چې بدل کو وصیت لرا پس د آغا نا چې واوریدو دی لرا فانما اثمه علی الذین یبدلونه پس یقینا گناه د هغې په کسانو باندې دی چې بدل کدي وصیت لرا. ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدن کے پوہ دی. فمن خاف من موس جنفا او اثما نو څوک چې پوه شو د وصیت کوونکي نه په زیاتي یا په ګناه باندې. فاصلح بینهم نو اصلاح وکړه په منځ د دوی کې. فلا اثم علیه نو نشته ګناه په هغه باندې. ان الله غفور رحیم یقینا اللہ بخن کے مہربان دے.